په پټک کوز شه لاس اوچت که بیا غوږونه نیسه 3 ځله ووایه په زوره پاکستان زنده باد. د وزیرستان غږ درنې مینولې سلامونه مې ومنې. د ځانګړې خپرونې روښانه ستوري سره د تاسو په درنه خدمات څخه حاضر شوی یم. کتین کې ناڅاپي خپرونه ده. دا وخت د میش سره د شمالي وزیرستان یو انقلابي شاعر ګیلمان وزیرستاني ویلوړ دی. زړه مې غوړي چې په نوستې باندې مې بنډار ور سره کړی وای، ډېرې جامې مو کړی وای، خو ان شاء الله پرتلین کې وخت شو د سره یو تفصیلي بنډار کې یو ډېرې پښتنه مې دی په ذهن شي. پټول مخ چې زه ګیلمان ته مایک وسپرم د یغه نه مخ دوه شیرینه ودته ډالې دي چې کله نه کله مې آشنا د سستا یاد واخلي، کله نه کله مې آشنا د سستا یاد واخلي، لکه د ونې نه چې زیړه پاڼه باد واخلي. او غغه یاران امین وزیر ناکام نه راګرځي، غغه یاران امین وزیر ناکام نه راګرځي چې حوصله لکه د غرونو د فولاد واخلي. نو زه مایک و ګیلمان وزیرستاني ته سپورم چې دای تاسو ته تعارف وکړو د خپل ژوند په حواله سره مختصره چې چیرشه پیدا شو او چیرشه رلی شو، آیا زده کړې کړې دي نه دي کړې، او د هغه نه ورسې د مرزي دو چې دای مشته څه وڅې اغاره د خپل خوښي پیش کو. ډېره زیاته مننه قدرمنه. دا وخت میږه په سویلي وزیرستان پښ زیورات شاول شوي لوړي نو ملګري اچانک سره سیخ شولي د کیسه وکړه چې وخت نو وخت هغه شاعر یی چې په غور د احساس د مغرومای را کوي لار دی که سړک دی وطن پټک پټک ته یو بل پلا مې بوزه وطندار زړه مې ډک دی دلته ټول وطن پټک پټک دی. بهرحال ډېره زیاته مننه چې په دغه مصروف وخت شي واخرو که زیور سره ولما کړله. خبره دا ده چې زه خو د شمالي وزیرستان د رازماک ولسوالۍ ورته ووایه یا د اسدخیلې په کلي شي مې سترګې غړولې دي نړۍ ته تقریبا 15 کاله مې عمر دی. د دوم ټولګي پورې مې زده کړې کړې دي. د هغه نه بعد مې د سعودیا د بحرین و د دوبۍ مې سپرتیه کړې دي او بیا ګرځي په وطن شي د خپل قوم د وطن د پوره موچسه د واسه شي د وطن د پرمختګ د ابوده د پوره چار دوکی ان شاء الله لګیا یو فلحال د اعلانه روزي خوشول د شیکمای په شای نه محسوسوي. قربان ګیلمان صاحب کاتین کی په انتظار دي ځکه چې خبرې میشوس ډېرې وکی دوی وتانګ شي مو یو د سره بڑا سو بوسا چې بزین شه د سوي په دغه شاول تمیش د کوټ نه ملګری رغلی دی هغه یی چې د څه جنات وطن دی د جلغوزي او د وطن معدنیات نو د میش د وطن د بربوداول سبب او دغه په وجود د میش نه د محب الوطن سرټیفیکټ نه چې کی مو خستل شي کنه په دغه نظر شمه څه بایتینه لیکلی وی چې ناوی مې کونډه مور میں بورا پاکستان زندہ باد. ناوی میں کونڈا مور میں بورا پاکستان زندہ باد. خور میں د بل لاستا مجبورا پاکستان زندہ باد. او په پټک کوشا لاس اوچت که بیا غوږونه نیسه په پټک کوشا لاس اوچت که بیا غوږونه نیسه 3 ځله ووایه په زوره پاکستان زندہ باد. او د ترور مې 10 کاله پوره شول زلمی زوی یې ورکتی د ترور مې 10 کاله پوره شول زلمی زوی یې ورکتی ګرځي په یو بل در سر توره پاکستان زنده. او پښتون وطن یې په ور ورید کړو دا منم در سره پښتون وطن یې په ور ورید کړ او دا زمانم خو جنت یې جوړ کړ د لاهوره پاکستان زنده. منم چې ته یې بې عزت کړې بې کوره کړې خو اوس یې بد مه وایه وروره پاکستان زنده باد. او پښتون که هر څو تر هګر بولی پردی یې ګڼي پښتون که هر څو تر هګر بولی پردی یې ګڼي خو ګیلمانه ګوره پاکستان زنده باد. یعنې د دې باوجود موږ دې شیانو ته مجبور یو دا خلک د دې شي نارې وایي ما د کام دپاره په رښتیا مبارزه وکړه ما د کام لپاره په رښتیا مبارزه وکړه. نن مې فاتحه وکړه پرون مې جنازه وکړه. خدای منم رسول منم انسان یم مسلمان یم بس شوم سور کافر چې له مولانا مې ګیله وکړه. او زه اوس هم د عدم تشدد فلسفه لولم خلکو مې په دین وطن عزت ناموس حمله وکړه او راغی د لاهور رامنډی نه د جهاد په نوم دلته پښتونخوا کې جومات کې دماکه وکړه. چا چې زما خور مور ورور په وینو راته لت پت کړل زه ترې انصاف غواړم او هغو ته مې درنه وکړه. مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې ځي تا د کام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه. مشره کام پرسته کشران ځکه تر تا مخکې ځي تا د کام د درد کیسه ژوله دوی ښکاره وکړه. او شونډې ګنډمه لکه مار چې زما وار راشي
شونډې ګنډم لکه د مار چې زما وار راشي چا مې چې د پیغلو په اوربل پورې خندا وکړه شونډې ګنډم لکه مار چې زما وار راشي چا مې چې د پیغلې په اوربل پورې خندا وکړه او اخ دې خوار ولس در باندې څومره باور کړی و یا ظالمه تا یې د پنجاب سره سودا وکړه او ته لاړې باچا شوې زه دې پرېښودم د مرګ خوله کې دا د ګیلمنه یاره ډېره ناروا وکړه مننه قربان ډېره د دوه شعرونه دې ته ډالې دي دوه شعرونه د کتین کې ګیلمان صاحب ته ډالې وي چې احساس خوړلې سر د لیونۍ په دې ښار کې احساس خوړلې سر د لیونۍ په دې ښار کې د بل په تمه مکې نه سړی په دې ښار کې او چارواکي دې بې ځایه تنګوي امین وزیره نور څه غواړې لاله یا افغانۍ په دې ښار کې دا دوه شعرونه ته ډالې وي او یو داسې څه واسې اشعار کړي ته دي چې دا تنده مو چې لاله ستا په بېلتون دومره دردېدلی یم چې بس بیخي یې له ناستي پاستي ایستلی یم او زه د وارث د پیغمبر منم ملا صاحبه خو تا په دې جمع کې څومره غولولی یم او اسلام آباده تا ته څنګه زنده‌باد ووایم تا خو مدام په خپلو وینو لمبولی یم اسلام آباده تا ته څنګه زنده‌باد ووایم تا خو مدام په خپلو وینو لمبولی یم وطنه زه خو دې په ننګ له سره و ماله تېر یم خو واکدارانو دې شړلی او رټلی یم وطنه زه خو دې په ننګ له سره و ماله تېر یم خو واکدارانو دې شړلی او رټلی یم او اشنا چې ښه ورځ وي یاران و ماران تاوي درنه خو ګیلمان دې بدې ورځې ته ساتلی یم ډېر ښه ګیلمان صاحب قدر ته وایي چې وده دې کړی دی بال بچ دې شته بلکل وده مې کړی دي 4 بچیون مې دي 2 زامن دوې لېڼه او ته چې کومې خبرې کې یا کوم شعر و شاعري کې اشعار کې اشعار ویایې نو دا خو ډېره سخته مبارزادو په داسې خو ډېرې کیسې پېښېدلی شي آیا ته دغه خپل زون یا ژوند د په حواله سره دې څه سوچ کړی دی آیا څه ډور دې مخصوص کړی دی چې کیدای شي مو سره څه بده پیښه وشي په راتلونکي وخت کې په ژوند هم د خپل کام یم هم به مرم د کام سره تر هر سنگر تر هر ډګر به ځم د کام سره او هیڅ چاته به سر ټیټ نه کړم نه خرڅ او نه به ډار شم واده مې ده په قرآن لاسونه ږدم د کام سره او په هره خوشحالي د کام له زړه نه خوشحالېږم خو خدای ګواه شریک یم په هر غم د کام سره او وزیره ګیلمنه د افغان په ننګ دې مړ شم له مرګ پس چې یادېږم چم په چم د کام سره کدین کې د دوه شعرونه دي چې د ښار په هره لار چوکیداران ګرځي راګرځي د ښار په هره لار چوکیداران ګرځي راګرځي په غې کې داننه قاتلان ګرځي راګرځي او دا چا د نمایش ته بارودي مواد راوړي دا چا د نمایش ته بارودي مواد راوړي خبر نه دي چې دلته انسانان ګرځي راګرځي او د غرونو ته د توپې ګولۍ مه وروله خوار شي د غرونو ته د توپې ګولۍ مه وروله خوار شي د غرونو کې شپانه میږې زرکان ګرځي راګرځي او امینه لیونۍ له دې ښاره پښې وباسه امینه لیونۍ له دې ښاره پښې وباسه د ښار کې قاتلان لکه لیوان ګرځي راګرځي او د شوال د زڼغوزو په حال خبر یې د شوال د زڼغوزو په حال خبر یې لکه پیغله ناوې پټه خوله خرڅېږي لکه پیغله ناوې د شعر یو ځل بیا وایه د شوال د زڼغوزو په حال خبر یې د شوال د زڼغوزو په حال خبر یې لکه پیغله ناوې پټه خوله خرڅېږي او هلته چې په پټک راتلو د امجد شهزاد صاحب 2 بیتونه مې مخې ته ودرېدل چې ویې ویل چې ډریور دې په ګاډي کې کینی تاسې ټول راکوز شئ بیا هغه بیتونه مې مخ ته ودرېدل چې پښتونه ترانې د جلندر رانه اوده کړې د شین بیرغ د ستا په وطن څکانې ونه کړې او زمونږ د کلي لاره کې یو تور سړی ولاړ دی تپوس کوي له مانه چې ته څوک یې دلته څه کړې مننه په زړه د ارمون څه دی هرمون مې د پښتانه یو ولای دی او د خپل وطن خپلواکي دو چې چیرې خو میږغه په دغه وطن شي په ارتې تڼۍ وګرځي دا پښتنه د چا نه ونه کړي چې میږ دوله لوټ شي کوي دا او پښتین ولس او د پیغام څه دي پښتین ولس ته مې دا پیغام دی چې یو بل برداشت کوي یو بل سره وزغمئ هر سړی پیدا دی خپل کار لره که نه هر څوک چې د کومو د وطن په ګاټه لګیا دی ملګرتیا یې وکړي ملاتړ یې وکړي د خپل کومو د وطن د ابودې د پرمختګ د پوره د مینې د لیارې د مینې د پلیټفارم نه چاره وکړي انشاءالله چې وطن ابود شي کتین کې د نن خو چې میږ کومه خپرونه وکړه ځانګړې خپرونه وه روښانه ستوري د وزیرستان غږ نه ناڅاپي وه خو که ژوند و انشاءالله ګیلمن وزیرستانی یو ګڼ اړخیز شاعر دی په مختلف اصناف باندې د چار کړي دو په شاعري شي که لغات ایدلو ته ډېر شیونه دي ټپات څه دي به هر حال خو پرتلین کې وخت شو روښانه ستوري شو انشاءالله دته خصوصي بلنه میږ ورکوي
او یو کښلی بانډار ور سره کې وخت په وخت ځکه چې د میږ مقصد دا وي چې دغه وزیرستان شي په دغه پښتون مشته علاقې شي چې کوم پرید خلته به د تیر خرینه شي ځکه چې دا په ژوند معین خلک دي داغه د دنیا د سالو کوم سره ځون سیال جوړول غوړي نو که ژوند و ان شاء الله پر دین کې واښو د ګیلمن وزیرستاني سره بیا خبرونه کی او بیا پروګرام سره کی نو امید چې د نن خبرونه سره د توسه غاشاو کا پیر شوی وي نو ډیره مننه ګیلمن صاحب ډیره مننه د خوشحال لره مننه